بسم الله الرحمن الرحيم دا الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. دا خلق د څه شي په باب پوښتنه کوي؟ آیا د هغه لوی خبر په باب په دغه راز ګډو وډو ویناو کې اخته دي؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی. هو هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. آیا داسې نه ده چې موږ ځمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په هغې کې د میخونو په څیر خښ کړي دي او تاسې نارینه او ښځې مو جوړه پیدا کړي یې او ستاسې خوب مو د آرام باعث ګرځولی دی او شپه مو پرده اچوونکې او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولی دی. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. او ستاسو د پاسه مو محکم اسمانونه درولې دي او یو ډیره زیاته روخانه او توده دیوا یعنی المر مو پیدا کړای دی او لوریځونه مو پر لپسې بارانونه راوړولې دي ترڅو چې د هغو په وسیله غلې شنیلی او ګڼ باغونه رازرغون کړو. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. بشک د فیصله ورځ یو ټاکلی وخت دی په هغه ورځ کې به په شپېلۍ کې پوکای ووهل شي تاسې به ډلې راویستل شي او اسمان به پرانستل شي ان تر دې چې هغه به دروازې جوړ شي. وسيرت الجبال فكانت سرابا. او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنی د ځمکې د مخ سپین ځګ وګرځي. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. په حقیقت کې جهنم یو څارنځای دی د سرکشان او هستوګنځای دی چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څښلو وړ شي خوند هغوی ونه څکي ته چې مومي هغه به یوازې شیدلې اوبه د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پورا او بشپړه بدله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. هغو هیڅ د قیامت ورځې د حساب هیله نه لرله او زمونږ آیاتونه هغوی بیخي دروغ ګڼلیو. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. په داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار لیکل اوس خوند وڅکئ موږ به تاسې ته له عذابه پرته هیڅ بل شی در زیات نه کړو. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بشک د پرهیزګارانو لپاره کامیابی ده باغونه او انګور او نوې پیغلې همزولې نجونې او ډک جامونه.
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا او هلته هیڅ چټي او درو خبره هغوی نه اوري. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. بدلا او پورا لوريان استاد پروردگار لورينا د هغه زیات مهربان خدای لوري څخه چې د زمکه او اسمانونو او د هغه دواړو په منځ کې د هر شي څښتن دی. د هغه په مخ کې هیڅ څوک د خبرو کولو وس نه لري. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. په هغه ورځ چې روح او پرښتې په لیکو کې درېدلې وي هیڅ څوک به خبرې نه کوي پرته له هغه چا چې رحمان خدای اجازه ورکړي او هغه به حق خبرې کوي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. هغه ورځ حق ده نو اوس چې د چا زړه غواړي د خپل پروردګار لوري ته د ورګرځي د لاره دی ونیسي. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. مون تاسې خلکو ته له هغه عذاب نه ویره دراچولې ده چې نږدې راتلونکی دی. په هغه ورځ به بني آدم ته ټول هغه څه تر سترګو راشي چې د ده لاسونو هغه مخکې لیږلي او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې کاشکې زه خاورې وای. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم په هغو پرښتو سخت راښکونکو چې په سختۍ سره سال بدن څخه راباسي او قسم په هغو چې په آسانۍ سره یې راباسي او قسم په هغو پرښتو چې په کائناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي بیا د حکم په ځای کولو کې چالاکه وړاندې ځي بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هغه ورځ چې دغه ټوله ځمکه د زلزلې ټکان وخوځوي او له هغه وروسته بل ټکان راشي. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزېږي د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. دا خلک به وایي آیا په رښتیا موږ ستنېدونکي بیا بیرته ورګرځول کیږو کله چې موږ ډډ وراسته هډوکي وګرځو. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وبوي د استنیدل خو بیا غټ تاوان کوي. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. په داسې حال کې چې دا یوازې دومره کار دی چې یو قوي आवाज وکړي او یو د قیامت پراخ میدان کې موجود شي. هل أتاك حديث موسى. تاسو ته د موسی د قصې خبر رسیدلې ده؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. کله چې د هغه پروردګار د توآ په سپېڅلې غونډۍ کې هغه ته غږ وکړ چې فرعون ته لاړ شه هغه سرکشي کړې ده او هغه ته ووایه آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې او زه ستا د پروردګار لوري ته تا ته لارښوونه وکړم چې له هغه څخه په تا کې ویره پیدا شي. فأراه الآية الكبرى
فكذب وعصى بیا موسی فرعون ته ورغی هغه ته سترې نښانې وښودلې خو هغه دروغجن کړه ویې نه مانه ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى بیا د چلونو جوړولو دپاره وګرځېد او خلک یې راټول کړل نو د نارې کړې ویې ویل زه ستاسې تر ټولو لوی پروردګار یم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى په پای کې الله هغه د آخرت او دنیا په عذاب اخته کړ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى په حقیقت کې په دې پیښه کې لوی عبرت دی د هر هغه چا دپاره چې وویریږي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ستاسې خلکو پیدا کول زیات ګران کار دی که د آسمان الله هغه جوړ کړی دی رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها د هغه چتې ښه هسک درولی بیا یې د هغه انډول برابر کړی دی او د هغه شپه یې تیاره او د هغه ورځ یې روښانه کړې ده والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها له هغه وروسته یې ځمکه غوړولې ده له هغې څخه یې د هغې اوبه او شنیلي راویستلي دي والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم او غرونه مو پکې خاک درولي دي د ژوندانه د وسایلو برابرولو په غرض ستاسې لپاره او ستاسې د څارویو لپاره فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى بیا کله چې هغه لویه هنګامه جوړه شي هغه ورځ چې انسان به خپل ټول کړي او هلې ځلې یادې کړي او د هر لیدونکي په مخ به دوزخ پرانستی وګرځو فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى نو چا چې سرکشي کړې وه او د دنیا ژوند ته یې ترجیح ورکړې وه همدا دوزخ د هغه استوګنځی دی وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة مأوى او چا چې د خپل پروردګار په مخ کې له درېدو نه ویره کړې وه او نفس یې له ناوړو غوښتنو څخه ساتلی و جنت د هغه هستوګنځی دی يسألونك عن الساعة أيان مرساها دا خلق لتانه د قیامت په حق له پوښتنه کوي چې خانو د هغه ساعت تحقق به څه وخت کیږي فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها ستا څه کار دی د هغه په ښودلو کې د هغه علم یوازې الله لره دی ته یوازې خبرونکی د هر هغه چا چې له هغه څخه ویریږي كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها هغه ورځ چې د خلک هغه وګوري نو دوی به داسې ونګیري چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا لومړنۍ برخه یې تېره کړې بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى پیغمبر وچولای تریو کړه او مخې واړو په دې خبره چې یو ړوند درته راغی ته څه خبرې کیدای شي چې هغه پاکي او تقوا ترلاسه کړي یا نصیحت تجزیر شي او نصیحت کول هغه ته ګټه ورسوي أما من استغنى
فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. کوم سړی چې بے پروايي غوړه کړه د هغه لوري ته خو ته پاملرنه وکړه په داسې حال کې چې که هغه سم نشي نو پرته څه ضمانت ده. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. او څوک چې په خپل تاته په منډه راغی او هغه ویریده له هغه څخه مخ واړاو هیڅ کله باید داسې ونشي. دا آیاتونه خو یو نصیحت ده. فمن شاء ذكره د چا زړه چې وغواړي له هغه دې پند واخلي. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. دا قرآنی آیاتونه په داسې صحیفو کې نغښتي دي چې مبارکي دي، لوړه مرتبه لرونکي دي، پاکي دي، د عزتمندو او غوره لیکونکو په لاسونو کې دي. قتل الإنسان ما أكفره. ودې وژل شي دغه انسان چې څومره کلک د حق منکر دی. من أي شيء خلقه. له څه شي څخه الله دای پیدا کړی دی؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. د نطفه له ساعت کې الله دای پیدا کړ، بیا د تقدیر وټاک، بیا د لپاره د ژوند لار آسان کړه، بیا د مړ کړه او قبر ته ورساو، بیا کله چې خوښ شي هغه به هم ځل هغه نه را پاتوي. كلا لما يقض ما أمره. هیڅ کله نه د هغه فرض نه دی ادا کړی چې الله دته حکم کړی. صدق. پښتو ترجمه یې له 30 آیت څخه اوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بیا د لګوند انسان خپل خوړو ته وګوري، مونږ په زیاته اندازه اوبو توی کړی دي، بیا مو زمکه په عجیبه شان شلولې ده، بیا مو په هغه کې رازرغونی کړی دي، غلې، دانې او انګور او سابه او زیتون او خرما او ګڼ باغونه او ډول ډول میوې او شنیلی ستاسو لپاره او ستاسو د څارویو لپاره د ژوند وسایلو په توګه. فإذا جاءت الصاخة. په پای کې چې کله هغه غوږ کڼونکې چیغه پورته شي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هغه ورځ چې بني آدم له خپل ورور او خپل مور او خپل پلار او خپل میرمنې او خپل اولادونو څخه تښتي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. له هغه څخه په هر یو به په دې ورځ داسې وخت راشي چې د هغه بل ځان پرته بل هیڅ چاته پام نه وي. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ځینې مخونه به په دې ورځ رانه ځلیږي، ورین خندان او خوښ او تازه به وي. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
او په ځینو چیرو به په دې ورځ خاورې دوړېږي او سوی سکور به اوښتي وي همدا کافران او فاجران خلک دي بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت کله چې لمر ونغښتل شي او کله چې ستوري بینور شي او کله چې غرونه وخوځول شي او کله چې د لاسو میاشتو بلار به وخی په خپل حالت پرې خودل شي او کله چې د ځنګلونو ځناوران بیل تورې دورا غونډه او سره یو ځای کړل شي وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت او کله چې سمندرونه لکه د اور په شان لمبه کړل شي او کله چې ساګانې له جسدونو سره یو ځای کړل شي او کله چې له ژوندۍ خښې کړای شوې نجلۍ څخه پوښتنه وشي چې هغه په کومه ګناه وژل شوې وه وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت او کله چې عمل نامې پرانستل شي او کله چې د آسمان پرده بیرته کړای شي او کله چې دوزخ بلې لمبې کړای شي او کله چې جنت نږدې راوستل شي په هغه وخت کې به هر چا ته څرګند شي چې له ځان سره یې څه راوړي دي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين نو نه زه قسم کوم پر اوختونکو او په پټه خوځیدونکو ستورو او په شپه چې زی او راځي او په سهار چې کله هغه څرک وایي دا په واقع کې د یوستر رسول یعنی پرختي وینا ده چې د ډیر قوت لرونکي د عرش د څښتن په وړاندې لوړه مرتبه والا ده ما غلطه د هغه حکم منل کیږي هغه د ډاډ وړ ده وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين اې د مکه خلکو ستاسو ملګری لیونای نه ده بشک هغه پیغام راوړونکی په روښانه فضا کې لیدلای دی وما هو على الغيب بضنين او هغه د غیب د اسرار او د علم رسولو په کار کې بخیل نه دی وما هو بقول شيطان رجيم او دا د کوم رټل شوی شیطان وینا نه ده فأين تذهبون بیا تاسو کوم په لور ته ځئ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم دا قرآن خود ټولو نړیوالو د پاره یو نصیحت ده له تاسو نه هر هغه چاته چې غواړي په سم لار لاړ شي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين استاد په غوښتنه هیڅ نکېږي تر څو پورې چې د الله د عالمانو د پروردګار خوښه نه وي بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت کله چې آسمان څیري شي او کله چې ستوري خواره واره شي او کله چې سمندرونه ګډ شي یو له بل او ټول یو سمندر شي او کله چې قبرونه پرانستل شي په دغه وخت کې به هر څوک پوهیږي چې څه د مخاستولي او څه پرېږي
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انسان څه شي ته د خپل د کرم خاوند پروردگار باندې په غولونه کې واچولې هغه چې ته پیدا کړې ستا کړوړې سم کړې دي ته پاندول جوړ کړې او په هر بڼه چې خوښ شوسته د بدن برخې ونه خلولې جوړې کړې. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هیڅ کله نه بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسو د جزا او سزا ورځ دروغ غنئ په داسې حال کې چې پر تاسو باندې ساعتونکي ټاکلي دي داسې عزتمند لیکونکي چې تاسو په هر هغه عمل چې تاسو کوي پوهیږي. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شک نشته چې ښه خلک به په جنت کې وي او شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسېږي. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوځي او لا هغه نه هیڅ کله پټېدای نشي. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. او ته څه پوهیږي چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ او ته څه خبرې چې هغه د جزا ورځ څه ده؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. دا هغه ورځ ده چې د هیڅ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیڅ چا وس نه وي. د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله په واک کې وي. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تباهی ده د کم ورکوونکو د پاره د هغو حال داسې دی چې کله له خلکو نه څه اخلي نو پوره پوره یې اخلي او کله چې هغو ته په پیمانه یا تله څه ورکوي نو کمې ورکوي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آیا دا خلک نه پوهیږي چې په یو لوی ورځ را پاتول کیدونکي دي هغه ورځ چې کله ټول خلک د عالمینانو د پروردګار په حضور کې ودرېږي. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هیڅ کله نه چې دا کافران ګمان کوي ارو مرو د بدکارانو عملنامې د سجین په دفتر کې دي. وما أدراك ما سجين. او ته څه خبرې چې د سجین دفتر څه دی؟ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. یو کتاب دی لیکل شوی تباهی ده په هغه ورځ د دروغ غنونکو لپاره چې د جزا ورځ دروغ غني. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. او هیڅوک د جزا ورځ دروغ نه غني مګر هر هغه څوک چې له حد تیری کوونکی بد عمل دی هغه ته چې کله زمونږ آیاتونه واورول شي نو وایي دا خو د پخوانیو وختونو ویناوې دي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو زنګ وهلي دي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هیڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي رومروبه په هغه ورځ دوی د خپل پروردګار له لیدو څخه به برخي وي، بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي، بیا به دوی ته وویل شي چې دا همغه څه دی چې تاسو درو ګڼلی وو. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هیڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي رومرو د نیکانو عمل نامه په علین یعنی د لوړ مقام خلکو په دفتر کې ده. وما أدراك ما عليون. او ته څه خبرې چې علین یعنی د هغو لوړ مقام خلکو دفتر څه ده؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. یو لیکل کتاب دی چې مقرب پرېختي د هغه ساتنه کوي. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. رومروبه نیکان په زیاتو خوندونو کې وي، د عزت په هسکو تختونو ناست ننداره کوونکي به وي، د هغو په تیرو کې به تل نعمتونو څخه په ګټې اخیستلو د خوښۍ نښې لیدای شي. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. په هغو به سرپټي خالص شراب څښل کیږي چې د مشکو مهر به پرې لګېدلی وي. څوک چې د نورو نه میدان ګټلو غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې د هڅه وکړي. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. په دې شرابو کې تسنیم ګډوي، دا یو چینی ده چې د هغې له اوبو سره مقرب خلک شراب څښي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مجرمانو په دنیا کې په مؤمنانو باندې ملنډې وهلې چې کله به د هغو تر څنګ تیرېدل نو د هغوی لوري ته به د تمسخر سترګکونه وهل، کله چې به خپلو کورونو ته ورستنېدل نو د ملنډو وهلو د خوندونو په اخیستلو به ورستنېدل. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. او کله چې به مسلمانان لیدل نو ویل به دا لار ورکی سرګردان خلک دي، په داسې حال کې چې دوی د هغو څارونکي نه لیږل شوي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. نن خو مؤمنان پر کفارو خندا کوي، په تختونو ناس د هغو د حالت ننداره کوي. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ایا ورکړه شو کافرانو ته د هغو د حرکتونو جزا چې هغو کول. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. کله چې اسمان چیرې کړای شي او د خپل پروردگار امر عملی کړي او د هغه حق هم دا دی چې د خپل پروردگار امر ومني، او کله چې زمکه وغوړول شي او څه چې په هغه کې دننه دی هغه د باندې وغورځوي څه شکړای شي او د خپل پروردگار امر په ځای کړي او د هغه سره همدا خی چې هغه عملی کړي، هله به حقایق برملا شي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انسان بشک په هغه لار کې چې ته د پروردګار لوري ته ورتلونکې ډیر ستونزې ګالي او د کار په پای کې له هغه سره یو ځای کیدونکې. فأما من أوتي كتابه بيمينه
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بیا چې د چا عمل نامه هغه ته مخامخ په خلاص کې ورکړل شي له هغه نه آسان او ژر حساب اخیستل کیږي او هغه به د خپل کسانو لوري ته خوښ په خندا ورستنیږي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. پاتې شو هغه څوک چې عمل نامه روسته د شاله خوا ورکړی شي نو هغه به ژر مرګ وغواړي او د بل لمبو اور کې به وغورځي. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. بشکه په دنیا کې هغه په خپل کورنۍ کې به اندېښنې او خوشاله غانګیرلې و چې زمون خواته بیا ورګرځېدونکی نه ده. بلى إن ربه كان به بصيرا. او بشکه د هغه پروردگار د هغه ټول کړنې لیدلې. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. نو نه ده داسې زه د ماښام په سوروالي قسم خورم او په شپه او څه چې هغې راغونډ کړي دي او په سپوږمۍ چې کله پوره بشپړه شي تاسې به ارومرو پړاو په پړاو له یو حالت نه بل حالت ته تېرېدونکي روان یئ. فما لهم لا يؤمنون. بیا په دې خلکو څه شوي دي چې ایمان نه راوړي؟ د انشقاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 84مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 25 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 21 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. او کله چې قرآن دوی ته لوستل کیږي نو سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. بلکې دا کافران خو د دې پر خلاف دروغ غني. دا چې حال کې چې دوی په خپل عمل نامو کې راغونډوي الله په هغه خپوهيږي. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نو لدې عمل دوی ته د دردونکي عذاب زیری ورکړه. البته کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او چا چې ښه عملونه کړي دي د هغو لپاره هیڅ پایته نه رسیدونکی ثواب. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قسم دی په کلکو برجونو لرونکی آسمان او قسم په هغه ورځ چې د هغه وعده کړای شوی ده او قسم په لیدونکي او هغه څه چې لیدل کیږي. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. تبا شوی د کندو خاوندان هغه د کندو تکتنان چې په هغو کې د ډیر ژر لمبه کیدونکو خاصو خاشاکو اور کله چې هغوی د هغې کندې په غاړه ناستو او څه چې له مؤمنانو سره کول په سړه سینه یې هغه لیدل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. او له هغو مؤمنانو سره د هغو دښمنی له دې پرته په نور څه نه و چې هغوی په هغه خدای ایمان راوړی و چې برلاس او په خپل ذات کې په خپل ستایل شوی دی چې د آسمانونو او ځمکې د پادشاهۍ څښتن دی او هغه خدای هر څه ګوري. إن الذين فتنوا المؤمنين
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بشکه هو کسانو چې په مؤمنانو نارینه او مؤمنانو خزو ظلم او تیری وکړ او بیا ورڅخه توبه نه ویستله رومرو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او د هغو لپاره د سوځېدو سزا ده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. کوم خلکو چې ایمان راوړای دی او ښه عملونه یې کړی دي رومرو د هغو لپاره د جنت باغونه دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د ستر بریالیتوب. إن بطش ربك لشديد. په حقیقت کې ستاسو د پروردګار نیونه ډیره سخته ده. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هغه په لومړي ځل پیدا کول کوي او هغه په دوهم ځل پیدا کوي او هغه بخونکی دی مینه کوونکی دی د عرش څښتن دی لوی او لوړ دی او چې خوښ شي د هغه کوونکی دی. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. آیا تاسو ته د لښکرو خبر رسیدلی دی د فرعون او د ثمود د لښکرو؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بلکې څوک چې کافر شوي دي هغوی په دروغو کې اخته دي په داسې حال کې چې الله دوی له هر لوري سر کړي دي. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. د هغو په دې دروغ جن کولو سره د دې قرآن هیڅ شی نه ورانیږي بلکې دا قرآن د لوړې مرتبې لرونکی دی په هغه لوح کې ځای په ځای شوی دی چې محفوظ دی. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. قسم دی په آسمان او هغه څه چې په شپه کې راښکاره کیږي او ته څه پوهیږي چې د شپې ښکاره کیدونکی څه دی؟ ځلیدونکی ستوری دی هیڅوک داسې نشته چې پر هغه کوم ساتونکی نه وي. فلينظر الإنسان مما خلق. بیا د لږوند انسان دې ته ځیر شي چې هغه له څه شي څخه پیدا کړی شوی دی. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. له ټوپ وهونکو اوبو څخه پیدا کړی شوی دی چې د شاو د سینې د هډوکو له منځ نه راوځي. إنه على رجعه لقادر. په یقیني توګه هغه خالق د انسان په دوهم ځل پیدا کولو قادر دی. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. په هغه ورځ چې د پټو اسرارو پلټنه څېړنه وشي په هغه وخت کې بل انسان سره نه په خپل څه زور وي او نه به کوم څوک د دې مرستندوی وي. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قسم دی په باران ورونکي اسمان او د بوټو ټکیدو په وخت کې په چاودونکي ځمکه بشکه چې دا د حق او باطل ترمنځ بیلونکی کلام دی او دا ټوکه مسخره نه ده. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. دا خلق څه د سیسي جوړوي او زبا هم یو تدبیر کوم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نو پرېږده ای پیغمبره دا کافران چې لږ غوندې په خپل حالت پرېږده.
بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ای پیغمبر خپل ور مرتبه پروردگار د نوم په پاکۍ سره ستاینه وکړه. هغه ذات چې پیدا کړی او انډولې برابر کړی، هغه ذات چې تقدیر ښکلی بیا یې لار ښودلې، غشنیلی د ځمکې څخه راټوکولي بیا یې هغه وچ تور ګرځولي میده کړي دي. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ژر قرآن په داسې توګه پرتا ولولو چې بیا به ته نه هېروي، پرته له هغه چې د الله خوښوي. هغه په ښکاره و هم پوهیږي او څه چې پټ دي پر هغو هم، او مونږ به تا ته د آسان شریعت لار آماده کړو، نو ته نصیحت وکړه که نصیحت ګټور وي. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. څوک چې ویریږي هغه نصیحت مني او لدی په ډډه کیږي. هغه زیات بدمرغه خلک نه مني چې ډیر لوی اور ته بلاړ شي، بیا به نه پکې مري نه به ژوندي کیږي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. برای ومند هغه چا چې سپېڅلتیا یې غوره کړه او د خپل پروردګار نوم یې یاد کړ بیا یې لمونځ وکړ. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. خو تاسې د دنیا ژوند خوښوي په داسې حال کې چې آخرت ډیر غوره او باقی پاتې کېدونکی دی. همدا خبره په مخکنیو راغلو صحیفو کې هم ویل شوې وه، د ابراهیم او موسی په صحیفو کې. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. هل أتاك حديث الغاشية آیا ته د هغه خوریدونکي آفت خبر رسیدلی دی؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ځینې مخونه به په هغه ورځ تریدلی وي، سخت زیارې ستونکي ستړي کېدونکي به وي، په سخت ګرم اور کې سوځېدونکي به وي. د خوټېدلې چینې اوبه به هغو ته د څښلو دپاره ورکړی کېږي. د اغزو وچو وښونه به پرته بل هیڅ ډول خواړه د هغو دپاره نه وي چې نه به پرې چاغېږي او نه به یې لوږه پرېسته کېږي. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ځینې مخونه به په هغه ورځ کې اراز وي، په خپلو کړو به خوشحاله وي، په لوړ مقامه جنت کې به وي، هیڅ کومه چټي او بې ځایه خبره به هلته وانه وي. فيها عين جارية په هغه کې به چینې بهیږي. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. په هغه کې به لوړ د ناسې ځایونه وي، ډکې پیالې به ایښودل شوي وي، پر پړ بالښتونه به قطار قطار ایښي وي او ښکلي فرشونه به غوړېدلي وي.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت دا خلک نمني نو آیا دوی وخانو ته نګوري چې څنګه جوړ شوي دي وإلى السماء كيف رفعت اسمان ته نګوري چې څنګه اوچت کړای شوی دی وإلى الجبال كيف نصبت غرونو ته نګوري چې څنګه خاک درول شوي دي وإلى الأرض كيف سطحت او زمکه ته نګوري چې څنګه غوړول شوی ده فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر خانو ای پیغمبره نصیحت کوه تو یوازې نصیحت کوونکی هیڅ پر هغو زور زیاتی کوونکی نه البته که څوک مخ واړوي او انکار وکړي نو الله به هغه ته درنه سزا ورکړي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بشک د دې خلکو راګرځیدل همدا زموږ لوري ته دي بیا د هغو حساب همدا زموږ کار ده بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم دی پر سهار او پر لسو شپو او پر جفت او طاق او په شپې چې کله هغه تیریږي آیا په دې کې د کوم هوښیار لپاره داسې څه قسم شته چې ور باندې باور وکړي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد تاو نلیدل چې ستا پروردگار څه کار وکړ د عاد له قوم سره د لوړو ستنو خاوندانو د ارم له ښار سره التي لم يخلق مثلها في البلاد د کوم په څیر چې د نړۍ په هیوادونو کې هیڅ قوم نو پیدا کړی شوی وثمود الذين جابوا الصخر بالواد او له سمودیانو سره چې په وادي کې لوی لوی تیږې توغلې وي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد او د میخونو څښتن فرعون سره دا هغه کسانو چې د نړۍ په هیوادونو کې ډیره زیاته سرکشي کړې و او په هغو کې ډیر زیات فساد خور کړی و په پای کې ستا پروردگار په هغو د عذاب دره راکوزه کړه حقیقت دا دی چې ستا پروردگار په څارنځي کې دی فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن خو د انسان حال دا دی چې د هغه پروردگار کله هغه په ازمایښت کې واچوي او هغه ته عزت او نعمت ورکړي نو هغه په تکبر سره وایي چې زما پروردگار زه د عزت خاوند کړم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن او کله چې هغه په ازمایښت کې واچوي او د هغه روزي پر هغه تنګ کړي نو هغه وایي زما پروردگار زه ذلیل کړم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما هیڅ کله نه چې تاسو ګمان کوئ بلکې تاسو له یتیم سره د عزت چارچلن نه کوئ او مسکین ته د خوړو په ورکولو یو بل نه هڅوي او د میراث ټول مال په یو ځای راغونډوي خوره او د مال په مینه کې په بده توګه اخته یاست كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك
وربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى هیڅ کله نه ده چې تاسو فکر کوئ کله چې زمکه په پرلپسې ټکولو څخه وروسته بیا سخته وټکول شي او ستا پروردگار خپل ځان په داسې حال کې وښیي چې پرښتې لیکه په لیکه ولاړې وي او دوزخ په هغه ورځ مخامخ راوستلی شي په هغه ورځ به انسان وپوهیږي او په هغه وخت کې د هغه د پوهېدو څه ګټه يقول يا ليتني قدمت لحياتي هغه بووی افسوس ته زما په حال چې کاشکې ما د خپل دغه ژوند لپاره مخکې څه تو خبره کړې وای فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد بیا په هغه ورځ چې الله کوم عذاب ورکوي هغه سي عذاب ورکوونکی به بل څوک نه وي او الله چې څنګه تړل کوي هغه سي تړونکی به بل څوک نه وي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية لبلا پلو ویل کیږي اے دا د نفس انسان زد خپل پروردگار لوري ته په داسې حال کې چې تل خپل غوړه عاقبت نه خوشاله او د خپل پروردگار په وړاندې غوړې فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ورننوزه زما په نیکو بندگانو کې او ننوزه زما جنت بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد نه ز قسم خورم په دې ښار مکه په داسې حال کې چې ای پیغمبر په دې ښار کې اوسېدونکی او قسم خورم پر پلار او د هغه پر اولاد چې له هغه نه پیدا شوی دی په حقیقت کې موږ انسان پر رنځ او ستونزه کې پیدا کړی دی أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ایا هغه دا انګيري چې پر هغه باندې به هیڅ څوک برلاس کېدای نشي يقول أهلكت مالا لبدا او په ویاړ سره وایي چې ما په پندونو مال برباد کړ أيحسب أن لم يره أحد ایا هغه انګیرل د چې چا هغه ونلید ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ایا موږ هغه ته دوه سترګې یو ژبه او دوه شونډې نه دي ورکړي او دوه څرګندې لارې مو هغه ته ونه ښودلې فلاقتحم العقبة مګر هغه د رنځ او ستونزې په زغملو سره له سختې لارې څخه د تیرېدو همت نه کړ وما أدراك ما العقبة او ته څه پوهېږې چې هغه سخته لاره څه ده فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة دغه لاره د چا غاړه له غلامۍ آزادول یا د لوږې په ورځ کوم خپلوان یتیم یا په خاورو ناست مسکین ته خواړه ورکول دي ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة بیا په دې سربېره دا چې انسان د مؤمنانو له ډلې څخه شي او له هغو کسانو نه چې یو بل ته په صبر او د خدای پر مخلوق باندې د رحم ښودنه وکړي دا خلک دي د خیال خاوندان والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة او هغه چې زمونږ د آیاتونو له منلو نه انکار کړی دی
هغوی د کین اړ خاوندان دي پر هغه به داسې اور خوریدونکی وي چې ټولې دروازې تړلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. پلمار او د هغه په پرتمینه رڼا قسم او په سپوږمۍ قسم چې کله هغه له هغه لمر څخه وروسته راشي او په ورځ قسم چې کله هغه لمر څرګند کړي او په شپه قسم چې کله هغه لمر وپوخي او په اسمان او په هغه ذات قسم چې هغه جوړ درولای دی. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. او په ځمکه او په هغه ذات قسم چې هغه غوړولې ده او په انساني نفس او په هغه ذات قسم چې هغه برابر کړ بیا د هغه بدی او د هغه پرهیزګاری هغه ته الهام کړ. پر اختیار سره برای ومنده هغه چې هغه د نفس تزکیه وکړه او ناکام شو هغه څوک چې هغه د خپل نفس په ګناه ککړ کړ. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سمودیانو د خپل سرکشي له امله حق دروغ جن کړ کله چې د هغه د قوم تر ټولو زیات بدمرغه سړی قهرجن ورپسې پاتید نو د الله رسول هغه خلکو ته وویل چې پام کوئ د الله وکي ته لاس ورنه وړي او د هغې د اوبو څښلو معنی نشي. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. خو سمودیانو د هغه خبره دروغ وګڼله او وخی ووژله په پای کې د هغو د ګناه په بدله کې د هغو پروردګار پر هغو باندې داسې آفت را کوز کړ چې ټول یو برابر د خاور سره خاورې شول او د الله له خپل دغه کار څخه د هیڅ کومې ناوړې نتیجې څخه ویره نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قسم دی په شپه کله چې هغه خوره شي او په ورځ کله چې هغه روښانه شي او په هغه ذات چې هغه نارینه او ښځه پیدا کړي دي په حقیقت کې ستاسو کوششونه په بیلابیلو ډولونو سره دي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نو چا چې د خدای په لار کې شتمنی ورکړه او د خدای له نافرمانی نه پرهیز وکړ او نیکی رښتینه کړه نو د هغه لار به د هوسا ځای یعنی جنت ته تیار کړو. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. او چا چې بخیلی وکړه او خپل خدای نه بې پروايي وکړه او نیکی دروغ وګڼله هغه ته به موږ د سختیا سره یعنی دوزخ ته لاره آسانه کړو. وما يغني عنه ماله إذا تردى. او خنو د هغه مال به هغه ته څه په درو خوري په هغه وخت کې چې هغه په ګور کې واچول تباشي. إن علينا للهدى. بشک د دلار خودل پر موندي. وإن لنا للآخرة والأولى.
الأولى او په حقیقت کې د آخرت او دنیا دواړو همدا مونږ څښتن یو. فأنذرتكم نارا تلظى نو ما تاسو ته خبر درکړای دی له لمبو وهونکي اور نه. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى په هغه کې نسوځي مګر هغه ډیر زیات بدمرغه چې د خدای آیاتونو ته د دروغ نسبت وکړي او مخ واړوي. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى او له هغه نه په ډډه شي هغه ډیر ښه پرهیزګار چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال د حق په لار کې لګوي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى پر هغه باندې د هیڅ احسان نشته. هغه ته د هغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ پروردګار د خوښۍ لټونې د پاره دا کار کوي او مروبه هغه ترنه خوشاله شي. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى پرنا ورځ قسم او په شپې چې کله هغه له چوپتیا سره خورا شي. ای پیغمبره ستا پروردګار ته هیڅ کله نه پریخي او نه درنه ناراضه شوی دی. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ورومروست لپاره آخرت له دنیا څخه ډیر ښه دی او ډیر ژر به ستا پروردګار ته دومره شی درکړي چې ته ور باندې خوشحاله شي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى آیا هغه ته یتیم نمندلی او بیا پناه درکړه او ته د شریعت له احکام څخه نابلد ومندلی او بیا لارښودنه درته وکړه. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث او ته به وزلې ومندلی او بیا شتمن کړي نو پر یتیم باندې قهر مکوه او سوالګر مرټه او د خپل پروردګار د نعمت څرګندونه وکړه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ای پیغمبره آیا موږ ستا سینه ستا لپاره پراخه نه کړه او له تا څخه مو هغه پیټه ښکته کړ چې ستا ملایکه کړې وه او ستا په خاطر مو ستا د یادېدو آوازه لوړه کړه. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا نو حقیقت دا دی چې له هرې تنګسي سره پراختیا هم ده. بېشکه له هرې تنګسي سره پراختیا هم ده. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نو چې کله ته اوسګار یې نو په عبادت کې تکلیف باسه او د خپل پروردګار لوري ته په مینه مخه کوه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
قسم په انځر او په زیتون او د سینا په غره او په دل امن څخه ډک خار مکی باندې په حقیقت کې موږ انسان تر ټولو نه په ډیره ښه بڼه او تر ټولو نه په مناسب هيئت پیدا کړ. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بیا مو هغه په چپر اړولو ټول مخلوقات څخه په ډیره ټیټه مرتبه وګرځاو پرته له هغو کسانو چې ایمان راوړ او ښه عملونه کوي چې د هغو لپاره هیڅ کله نه ختمېدونکی اجر ده. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. نو ای پیغمبره لدې ښکاره حقایق وروسته تا څوک د ثواب او عذاب په چاره کې دروغجن ګڼلی شي؟ آیا الله تر ټولو حاکمانو لوی حاکم نه دی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولولا ای پیغمبره د خپل پروردگار په نوم چې هغه ټول مخلوق پیدا کړ. خلق الإنسان من علق. د کلکې شوی ویني له یوې ټوټې څخه انسان هست کړ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولولا ستا پروردگار ډیر کریم دی چې هغه د قلم په مرسته انسان ته علم وښود. انسان ته هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهید. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هیڅ کله داسې نه ده انسان سرکشي کوي په دې اساس چې هغه خپل ځان بې نیازه ویني. إن إلى ربك رجعا. په داسې حال کې چې ورګرځېدل ارومرو همدا ستا د پروردګار په لوري دي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ته ګورې هغه څوک چې یو بنده یعنی محمد منع کوي کله چې هغه لمونځ کوي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ستا څه ګمان دی که هغه بنده په سمه لاره وي یا د پرهیزګارۍ ښودنه کوي. أرأيت إن كذب وتولى. ستا څه ګمان دی که دا منع کوونکی شخص حق دروغ ګڼي او مخ واړوي. ألم يعلم بأن الله يرى. آیا هغه نه پوهیږي چې د ده کړه الله ګوري؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. هیڅ کله داسې نه ده چې ګمان کوي که هغه له دغو کړو څخه لاس وانخلي نو موږ به یې د وچولي ویښته څڼې ونیسو را به یې کاږو د هغه وچولي چې دروغجن او ډیر زیات خطاکار دی. فليدع ناديه سندع الزبانية. پرېږده هغه د خپل ملاتړ کوونکي ډلې ته بلنه ورکړي موږ به هم د عذاب پرښتې راوغواړو. د علق د مبارکې سورې د 19 او آخرنی آیت تلاوت او پښتو ترجمه اوري. د دې آیت په اورېدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هیڅ کله داسې نه ده چې دی وایي د هغه خبره مه منه او سجده وکړه او د خپل پروردګار نږدېوالی وګټه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. مون دا قرآن د قدر په شپه کې نازل کړی دی او ته څه پوهیږي چې د قدر شپه څه ده؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. د قدر شپه له زرو میاشتو څخه ډیره غوره ده. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن
ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. پرختیا او روح په هغه کې د خپل پروردگار په اجازه هر حکم لزان اخلي را کوزيږي. هغه شپه سره تر پای سلامتیا ده تر سهار ختلو پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لأهل كتاب او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافرو غوی له خپل کفر څخه راګرځیدونکي نه تر څو چې هغه ته څرګند دلیل را نشي. یعنی د الله له لور یو پیغمبر چې سپېڅلې صحیفه ولولي واوروي چې په هغه کې بيخي سمې صحیح لیکنې شوي وي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. کوم په خوانیو خلکو ته چې کتاب ورکړ شوی په هغه کې بیلتون رانغی مگر ورسته له هغه چې هغه ته د سم لارې څرګند بیان راغی. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. او هغه ته پرته لدی بل هیڅ حکم نو ورکړی شوی چې د الله بندگی وکړي. خپل دین د هغه لپاره په خالص ګرځولو بیخي په یو لار لوري شي او المنځ قائم کړي او زکات ورکړي. همدا ډیر زیات سم صحیح دین ده. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لأهل کتاب او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافر شوي دي هغوی به ارومرو د دوزخ اور ته لاړ شي او د تل لپاره به پکې اوسېږي. دا خلک تر ټولو مخلوقاتو ډیر بد دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. کوم خلکو چې ایمان راوړی او کوم چې ښه عملونه کړي دي هغوی پر اختیار سره تر ټولو مخلوقاتو ډیر غوره دي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. د هغه بدله د هغو د پروردگار په وړاندې په همیشنیو جنتونو کې اوسېدل دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي. په هغو کې به د تل لپاره ژوند کوي. الله تعالی له هغو نه راضي شوی او هغوی له الله نه راضي شوي دي. دا ټول د هغه چا لپاره دي چې هغه له خپل پروردگار نه ویره کړی وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کله چې ځمکه په خپل ټولو سختو خوځولو سره وخوځول شي یعنی د سختې زلزلې سره مخامخ شي او ځمکه خپل دننه ټول درانه شیان راو باسي دي باندې وغورځوي او انسان وایي چې دا په ځمکه څه کیږي. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. په هغه ورځ به ځمکه خپل مخ باندې تیر شوي حالات بیان کړي ځکه چې ستا پروردګار به هغې ته د داسې کولو امر کړی وي. يومئذ يصدر
الناس أشتاتا ليروا أعمالهم په هغه ورځ به خلک په تیت پرک حالت یعنی جلا جلا وروګرځي تر څو چې د هغو د اعمالونو جزا هغو ته وښودل شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بیا چا چې یو ذره قدر نیکی کړي وي او به ګوري. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او چا چې یو ذره قدر بدی کړي وي هم او به ګوري. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. قسم دی د غازیانو پر هغو آسونو چې په پرشهار زغلي بیا په خپلو سمونو سره سپرغۍ الوزوي بیا د سباون په څرک کې یرغل اچوي بیا په دې وخت کې د دوړو ګردونو بړبړکۍ جوړوي بیا په همدې حالت کې د دښمن کومې غونډې ته ځان نه باسي. حقیقت دا دی چې انسان د خپل پروردګار ډیر ناشکره دی. وإنه على ذلك لشهيد. او بشکه هغه په خپل په دې شاهد دی. وإنه لحب الخير لشديد. او بشکه هغه د مال او شتمنۍ په مینه کې په ناوړه توګه اخته دی. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نو آیا هغه په هغه وخت نه پوهیږي چې کله په قبرونو کې چې څه خاک دی هغه راوېستلی شي او په سینو کې چې څه پټ دي د هغو پر راوېستلو به د هغو پلټنه څېړنه وشي. عمرو د هغو پروردګار به په هغه ورځ د هغو له کړو څخه خبر وي. اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. القارعة ما القارعة. سخته ټکوونکې پیښه. څه ده هغه سخته ټکوونکې پیښه؟ وما أدراك ما القارعة. ته څه پوهیږي چې هغه سخته ټکوونکې پیښه څه ده؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ورځ چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندي او غرونه د رنګارنګ نه د فیشو وړو غوندي شي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بیا چې د چا د نیکو اعمالو تله درنوي هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. د چا چې د نیکو اعمالو تله سپکه وي د هغه استوګنځی به ژوره کنده وي یعنی دوزخ. وما أدراك ما هي نار حامية. او ته څه خبرې چې هغه هاویه یعنی ژوره کنده څه شی دی؟ لمبه وهونکی سوځونکی اور. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تاسو د شتمنۍ په ګټلو کې ډیر زیات او یو له بل په ډیرولو کې لیوالتیا په غفلت کې اچولي یاست تر دې پورې چې په دې فکر کې د قبرونو څنډو ته ورسېدئ. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
هیڅ کله داسې نه ده ډېر ژر به تاسې ته حقیقت څرګند شي بیا واورئ چې هیڅ کله داسې نه ده ډېر ژر به درته حقیقت څرګند شي كلا لو تعلمون علم اليقين هیڅ کله داسې نه ده که تاسې د باوري پوهې له مخې د دې چلند په عاقبت پوهېدلی نو ستاسې به دا چلند نه و لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بشک تاسې به دوزخ ګورئ بیا واورئ چې تاسې به له ټینګ باور سره هغه وګورئ بیا به ارومرو په هغه ورځ له تاسې نه د دې نعمتونو په باب چې پر هغه مو هوساینه کوله پوښتنه وشي بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر په زمانه قسم انسان په حقیقت کې پر لوی تاوان کې دی پرته له هغو خلکو چې ایمان یې راوړی او ښه عملونه کوي او یو بل ته د حق نصیحت او د صبر ښودنه کوي بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده تباهی ده د هر هغه چا لپاره چې مخامخ خلکو ته د پیغور ورکولو او پسې شاده بده کولو په عادت اخته دي هغه چا چې مال جمع کړی دی او په شمار شمیرلی ایښی دی هغه هنګیري چې د هغه مال به هغه ته د تل لپاره ژوند وبخي كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة هیڅ کله داسې نه ده چې دای ګمان کوي هغه به په ټوټه ټوټه کوونکي ځای یعنی دوزخ کې وغورځول شي او ته څه پوهېږې چې څه دی هغه ټوټه ټوټه کوونکی ځای نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة د الله ور خلم بکای شوی چې تر زړونو پورې برسیږي او سوځوي هغه به ور باندې په خورېدو سرپوښ کړای شي په داسې حال کې چې هغه به په لوړو ستنو کې ایثار کړای شوی وي بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تاو نجدل چې ستا پروردګار د فیل له څښتنانو سره څه وکړل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول هغه د هغو چل ول شن نکړ او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولېګل چې پر هغو یې د پخې شوی خټې تی غورځولې بیا یې د هغو حالت داسې وګرځاو لکه د څارویو شخوند وهلي واښه بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف څنګه چې قریش مینه ناک شول یعنی د ژمنی او وړنی مسافرت سره مینه ناک فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
نو هغه ته ښایي چې د دې کور د پروردګار عبادت وکړي چې هغوی له لوږې وژغورل خواړه ورکړل او له ویرې وژغورل امنیت ور په برخه کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. أرأيت الذي يكذب بالدين. تاولی ده هغه څوک چې د آخرت جزا او سزا ته دروغ وایي. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. دا هماغه څوک دی چې یتیم په سپکاوي سره شړي او د مسکین د ډوډۍ په ورکړه هڅونه نه کوي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بیا تباهی ده د هغو لمونځ کوونکو لپاره چې خپل مانځه څخه په غفلت کې لویدلي. هغه کسان چې ریا کوي او خلکو ته د عادي اړتیاو شیانو له ورکړې نه ډډه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ای پیغمبره مون تاته د کوثر چینی در کړی ده نو ته د خپل همغه پروردګار لپاره لمونځ ادا کړه او قرباني وکړه. ستا همغه دښمن چې تا په کرغېړنو نومونو یادوي ابتر یعنی له هر خیر څخه پرې کړی شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وای چې ای کافرانو زه د هغو عبادت نکوم چې تاسو عبادت کوئ او نه تاسو د هغه عبادت کوونکي یاست چې زه عبادت کوم. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. او نه هم زه هیڅ کله د هغو عبادت کوونکی يم چې تاسو عبادت کړای دی او نه تاسو د هغه عبادت کوونکی یاست چې زه عبادت کوم. لكم دينكم ولي دين. ستاسو لپاره ستاسو دین دی او زما لپاره زما دین. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. کله چې د الله مرسته راشي او برای در په برخه شي او ای پیغمبر ته وګوري چې خلک ډلې ډلې د الله په دین کې داخليږي نو د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه تسبیح وکړه او له هغه نه بخښنه وغواړه. بشکه هغه ستر توبه قبلونکی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هلاک شول د ابي لهب لاسونه او دای په خپل هم د هغه شتمنی او څه چې هغه ګټلی هغه ته په درد نه خوړل. روبه هغه په تاو جن للمبونه ډک اور کې وغورځول شي او له هغه سره به د هغه خزه هم چې د خسو پیټه په شاو وړ د هغه په غاړه کې به چې په غاڼو سره کولای شوی وو مونږینه رسېږي.
څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ويا هغه الله دی یوازې. الله هیڅ چاته اړ نه دی او ټول هغه ته اړ دي. نه د هغه څوک اولاد دی او نه هغه د چا اولاد دی او هیڅ څوک د هغه سیال. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ويزپناه غواړم د سباون په پروردگار د هر هغه څه شر څخه چې هغه پیدا کړی دي او د شپې د تیارې له شر څخه چې کله هغه خوره شي او په غوټو کې د پوکونکو نارینه یا ښځو له شر څخه او د حسدناک له شر څخه چې کله هغه حسد وکړي. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وزپناه ورولم د خلکو پروردگار د خلکو پاچا د خلکو حقیقی معبود د هغه وسوسه اچونکي له شر څخه چې په وارو وارو راځي هغه چې د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي که هغه له پیریانو څخه وي که له انسانانو څخه. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.